ټکنده غرمه وه. په غره کې هیڅوک هم نه ښکارېدل. مینې وویل دا لاره څومره اوږده شوه؟ تا خو ویل چې لنډه ده، ژر رسیږو. د ستړیا څو ساګانې مې واخیستې. د غره په سر کې ودرېدم. ورته کړل مې مبارک دې شه، لاندې لرګین پل دی، په خیر راورسېدو. شکر خدایه چې په خیر او خیریت دې د ساکانو تر کلي راورسولو. ما د هغې و خواته ولیدل. سپین مخ یې خوله شوی و، په غاړه یې هم کرښې کرښې خوله راماته وه. ورته مې کړل زما ګرانې ما وبخه، هېڅ مې هم ونه شو کولی تر څو ستا ښکلی مخ له لمر څخه وساتم. مخ یې راواړاوه، د مینې په انداز یې راوکتل. ویې ویل تا ته ما ویلي نه وو چې زه ته او ته زه یم؟ بیا ولې لکه د هندي فلمونو په شان ډیالوګونه راته وایې ها؟ ومې خندل. په همدې ادا خو دې مړ یم لیونی چې ما خپل ځان ګڼې. راځه تر دې د مخه چې هغوی راورسیږي باید موږ کلي ته داخل شو. له غره څخه راکېوتلو. د لرګي والا پول هاخوا دېخوا ډېر ته مینه پکې وویرېده. راته کړی راشده چېرته پول ونه غورځېږي. ما ورپورې ښه ډېر وخندل. هغه له غوسې تکه سره شوه. اخر مې له لاسه ونیوه. له پل څخه لاندې شنې رڼې اوبه روانې وې. ورکېوتو. دا چې تنده ډېره زیاته وه نو بله چاره نه وه. اوبه مو ترې وڅښلې. یوه شېبه د اوبو په خوا کې دواړه کېناستو. پلتۍ مې ووهلې. مینې له پړوني څخه وچه ډوډۍ راوباسله. کپ کپ مو کړه او معدې ته مو ولېږله. بیرته د کلي پر لور روان شو. د کلي خلکو دا ځای ډېر ښکلی جوړ کړی و. دلته به اخترونو کې سیلانیان اکثر راتلل. هره خوا شنه وه. تازه پسرلی تیر شوی و. سره او شنه ګلان هم یو نیم ځای کې لیدل کېده. کلي ته ور داخل شو. د کلي هر کور خام و، مګر په داسې ډول ډیزاین شوي وو چې تا به ویل دې ته به کوم انجینر راغوښتی وي. په کلي کې د څو قدمونو تر وهلو وروسته کلیوال راغونډ شول. مینه چې تکه شنه برقۍ په سر وه کور ته یې ننباسله او زه بیرون له کلیوالو سره پاتې شوم. کلیوالو راڅخه پوښتنې شروع کړې چې څنګه چل و وراره، په دې سخته ګرمۍ کې کلي ته پیادل راغلی، خیر خو و که نه؟ ورته مې د کیسې پیل داسې وکړ. د نن نه 15 کاله مخکې زه د پېښور په پوهنتون کې په یوې نجلۍ مین شوم چې هغه ډېره ښکلې وه. د ډېرو خلکو په لاس مې ورته لیکونه واستول، خو هغه نجلۍ ډېره زیاته مغروره وه. هېڅ ځواب یې نه راکاوه. زه به هر وخت خفه او په دې سوچونو کې ډوب وم چې څنګه کولی شم د دې نجلۍ زړه لاس ته راوړم، خو هېڅ مې هم لاس ته نه راتلل. جالبه دا وه چې د هغې نجلۍ ورور ساجد په پوهنتون کې زما صنفي و. هغه ډېر جنګي هلک و. هره ورځ به ورته استادانو په کلاس کې نصیحتونه کول تر څو له دې کارونو څخه لاس واخلي. زما هېڅ ورسره نه لګېده، خو خور یې زما خوښه وه. هېڅ مې هم کولی نه شول. د ورځو نه یوه ورځ مې زړه وکړ او هغه نجلۍ ته مې په پوهنتون کې د خلکو څخه پناه د مینې وړاندیز وکړ. د نجلۍ یو ځل ټنډه تروه شوه، خو چې بیا یې راته ولیدل نو مسکی شوه او له دې ځایه ولاړه. ما چې له خلکو څخه څومره هم پوښتنې وکړې نو ټول وویل چې دا د ها معنا لري. هېڅ باور مې نه راته. یوه ورځ راته خپل نږدې ملګري زاهد یوه طریقه وښوده او ویې ویل ته باید هغه ته یو موبایل واخلې او په څه طریقه یې باید ورته ورسوي. په دې سره به تاسې په خپلو کې په موبایل خبرې کوئ او ستا به ټول شکونه له ذهن څخه لرې شي. دا ډېره ښه مشوره وه. د همدې ورځې په سبا ښار ته ولاړم. ډېر وس خو مې نه و، مګر یو دانه کیو موبایل مې ورته واخیست. هر کله چې په پوهنتون کې د لومړي ساعت تفریح شوه نو ټول شاګردان بیرون چمن ته ولاړل. زه راووتم او د هغې نجلۍ په صنف ورننوتم. دا چې د هغوی په صنف کې د هغې یوه ملګرې هم وه نو ځان مې غلی واچاوه. بیرته راووتم. هر کله چې روان شوم نو فکر راغی چې شاید داسې موقع بیا را نشي. دا موبایل به همدا اوس ورکړم. بیرته مې مخ راواړاوه. د مخ له راړولو سره د هغې نجلۍ همصنفۍ مې ولیده چې له ټولګي څخه بهر شوه.
ما ډېره ښکلې موقع ومونده. په منډه ورغلم. موبایل مې هغې نجلۍ ته ونیوه. نور مې هېڅ هم ونه ویل. هغې موبایل واخیست. له همدې وخت څخه زموږ اړیکه پیل شوه. تر 2 کالو وروسته زموږ د پوهنتون وروستی سمستر راورسېد. د خدای خوښه به وه په همدې اخري سمستر کې زموږ په اړیکه د هغې نجلۍ ورور ساجد خبر شو. هغه له غوسې څخه سور او شین کېده. زه له هغې څخه ډېر بیریدم، نو ځکه 3 ورځې پوهنتون ته نه ولاړم. مور ته مې بهانه وکړه چې زه سخت ناروغ یم. په 4مه ورځ لانجه زموږ تر کوره راورسېده. ساجد او پلار یې سره د پوهنتون د مشرانو زموږ کور ته راغلل. زه چې خبر شوم دوی راغلي دي نو په سترګو مې توره شپه شوه. د پلار څخه ډېر وېرېدم، نو ځکه له کور څخه ووتم. ټوله ورځ مې له کور څخه بهر تېره کړه او شپه مې هم په یو جومات کې وکړه. د شپې لخوا موبایل ته ډېر زنګونه راتلل، خو ما تر پایه یو هم نه اوچتاوه. د شپې په پای کې د هغې نجلۍ چې زما ورسره مینه وه زنګ راغی. راته کړی ته چیرته یې؟ ما ورته وویل ته ما پرېږده، زه شکر ښه یم. ته څنګه یې؟ چا خو به درته څه ویلي نه وي. ویې ویل پلار مې وژني. وایه هلک ته ووایه چې ځان ښکاره کړه. سر ته مې لاسونه ونیول. رپ را باندې ولګېد. سخته صحنه وه. مینې ته مې وویل ته خو به یې چېرته بندي کړی نه یې؟ راته کړی یوه خونه کې یم، خو وتل ترې سخت نه دي. که ته کوم پلان لرې راته یې ووایه. ورته کړل مې ژر له هغه کور څخه راووځه، بیا ما ته زنګ ووهه. دواړه به وتښتو. له دې ځایه به په زرګونه متره لرې خپل ژوند جوړ کړو. هغې راسره ومنله او موږ دواړه له خپل ښار او هېواد څخه راوتښتېدو. چا راته ویلي وو چې افغانان ډېر میلمه پاله خلک دي. که افغانستان ته ولاړ شئ نو په هیڅ صورت کې به مو هم بیا دوی پیدا نه کړي. موږ هم ومنله، او دا چې دا 1 کال کېږي د تورخم لاره کې پاسپورټ غواړي، نو د باجوړ په قاچاقي لاره دې خوا کونړ ته راواوړېدو. دا خو شکر دی چې دا لاره خلاصه ده. د کلي خلکو وویل ښه نو تا دا نجلۍ را تښتولې ده، واده ورسره کول غواړې؟ ومې ویل هو، غواړم همدلته خپل ژوند جوړ کړم. ما هم تاسې په خپلو کلیوالو کې وشمارئ. دوی را سره ومنله. زما د واده خرچه د دې کلي لوی ملک غفار په خپل ځان ومنله. کلي ته له هرې خوا خلک راسر شول. دا ډېر لوی واده و. زه نه پوهېږم څنګه، خو ما د مور او پلار په نشتون کې داسې واده وکړ چې فکر هم نشو کېدای. د واده په ورځ چې کله خلک د ډوډۍ د خوړلو لپاره راتلل، نو ما ولیدل چې ساجد د خپلو ملګرو سره په داسې حال کې چې ټوپکونه یې په لاس کې وو له موټر څخه راښکته شو. په ما ویره راغله. د کلي عسکر مې خواته ولاړ و. ټوپک مې ترې کش کړ او ساجد مې د شاټګن په مرمۍ په سر وویشته. د ساجد سر باد شو. زه جام شوم. په ژوند کې لومړی ځل و چې داسې صحنه مې ولیده. هیڅ لفظ مې د خولې څخه نه ووت. د واده شور ټول آرام شو. خلک حیران ودرېدل. څه شیبه خاموشي وه. د ساجد عسکرو وژړل. یو نفر راته پکې وویل دا دې څه وکړه ظالمه؟ ساجد خو تا ته د واده مبارکي درکوله. د ده په مدد خو مینه له کور څخه راوتلې وه. په دې وخت کې مینه له کور څخه راووته. د ساجد په مړ جسد لیدلو سره یې سترګې کړېغې راووتې. بیا یې راته وویل و ظالمه، ساجد خو د پلار خبره ماته کړه او زه یې پرېښودم تر څو تا سره ولاړه شم. شیبه تېره نه وه چې د پوستي عسکر راورسېدل. زه یې ولچک کړم، او دا چې ټول کلی د پیښې شاهدان وو، نو د ننګرهار په مابس کې بندي شوم. دوام لري. د سعادت ټي وي ټولو درنو اوریدونکو
دغه وه زموږ د نن ورځې د لنډې کیسې لومړۍ برخه. په دې هیله چې خوښه شوې مو وي. که چیرې غواړئ دوهمه برخه یې هم درته نشر کړو نو کمنټ پرېږدئ تر څو درته نشر کړو. نور چې هر چیرې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.